بلخ ولایت کې د ټکسیانو د رنګ بدلولو لړۍ پیل شوه. د هیواد د ترافیکي پولیسو عمومي رئیس چې په همدې موخه بلخ ولایت ته سفر کړی وایي په هیواد کې د ټکسیانو د رنګ په معیاري کولو سره به د قانون ماتونې او ناامنیو مخه ونیول شي. غواړو چې د افغانستان په کچه ټول ترانسپورت چې دا قانوني شي، د یوه رنګ لاندې راشي، د یوه معیار لاندې راشي. او په دو برخه کې موږ په آینده یو نیم کال کې هیڅ بې اسناده بې پلیټه موټر ونه لرو، او هر هیوادوال چې د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي دا تشویش نه وي ورسره چې زه په داسې یو واسطه کې ځمه چې د هغو معلومات اړوند که امنیتي کشفي ارګانو سره موجود دی. د بلخ ولایت چارواکي د دې پروسې د پیل هرکلی کوي او له ټکسي چلوونکو څخه غواړي چې په دې پروسه کې د ترافیکو له ریاست سره همکاری وکړي. به این پروسه همگی ما شما بیاین کمک بکنیم، معاونت بکنیم، همکاری بکنیم و هر کسی که باشه در هماهنگی بکنیم که همین پروسه ما شما در سطح ولایت در سطح افغانستان تطبیق بخوره. واضح خاطر که ما شما همگی ما شما در واسطه و هر بخشی که باشیم، در هر بخش در هر ارگانی که باشیم ما شما در همین بخش وقت پشتیبانی بکنیم، همکاری بکنیم، تعاون بکنیم، کمک بکنیم. نو پر ټوله ولس باندې موږ دا غږ کوو چې د راسي دغه شرکت ته مراجعه وکړي، د ترافیکو مدیریت ته مراجعه وکړي، هغه د شرکت ته راسي او خپل موټران رنګ کړي او دغه ښه جوړ کړي، ښه برابر کړي، که اطرافي وي که ښاري وي. خود قراردادي شرکت استازي وایي چې په ټول هیواد کې د ټکسي موټرو د رنګ د بدلون د مخنیوي په موخه د ټکسي موټرو رنگ د یو شرکت انحصار دی. قبلا همین پروسه رنگ تکسی که رنگ زرد بودک این عام بودک توسط رنگمالای بیرون آمی تطبیق می شد. ما متاسفانه در رنگ و در کد رنگ و در بعض معیارات از این بعض تغییرات ایجاد شده که ما شاهد رنگ‌های متفاوت بودیم و غیر از او خدماتی که ارائه می شد از طرف رنگمالای بیرونی این خدمات معیاری نبود، به او خاطر توسط یک شرکت واحد در تمام افغانستان این پروژه تطبیق میشه. په بلخ ولایت کې یو شمېر ټکسي چلوونکي د ټکسي موټرو د رنګولو بهیر پیلول مهم بولي او وایي چې په دې سره به په ښار کې د بې اسناده موټرو مخه ونیول شي. موږ غواړو همدغه دولت نه چې ورور ترافیکي مدیریت نه چې د موږ موټرونه رنګ شي، د پروسې د نور موټرونه په دې جدولو کې راسي، ورور غیر قانوني موټرونه ورک شي. ورور موږ دغه نه خوشاله سو چې دا موټرونه مثال نور بې اسناده موټر دی، اکیلي موټر دی، دا ورک شي، دا قانوني تر مراحل د خبرې کارونه وشي. موږ دولت نه دغه تقاضا لرو چې د نور غیر قانوني موټرونه ورک شي، هغه ته خپل ځان جدول او هغه ته آماده کړي د قانون ته د طرز العمل ته. دا رنګ او دا پروژه چې دا ډیره ښه ده د خلکو لپاره. سابق چې هغه نور رنګونه او د موټرونو شخصي و، اوس چې دی دا رنګ شو په ټکسي باندې، په دا نوې پروژه چې ده په دې باندې رنګ شو او د لرې لاین لکه کابل لاین دا او دا لرې لاینونه چې دي دیو ته دا بیخي واضح شو چې دا اول چې شخصي به مثال که په قاچاق باندې تلل او څوک به په غلا تلل، څوک به یو رقم، اوس چې دی معلومیږي ټول دا رنګ. د دې کړنلارې له مخې د 1990 څخه تر 1995 زیږدیز کال ماډل د ټکسیانو رنګ اطرافي کیږي او له 1995 میلادي کال څخه پورته ماډل په ښاري ټکسیانو کې شاملیږي.